د جمهوریت د وسلوال ځواک ویان له سقوطه 15 ورځې مخکې د ولسمشر غني د وژل کېدو له پلان نه خبر شو. سلامونه قدرمن لیدونکو، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. د افغانستان د پرځول سوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري په لومړي ځل په یو مرکه کې د نظام د سقوط په اړه په یو ټلویزیوني مرکه کې خپل معلومات او ځوابونه وړاندې کړل. هغه په دې مرکه کې څرګنده کړه چې د نظام د سقوط له ورځې یکشنبه د اګست 15مه څخه 15 ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا په یو غونډه کې د ولسمشر غني د وژل کېدو د پلان اطلاعات له امنیتي چارواکو سره شریک سوي وه. د ده په خبره په دې غونډه کې وویل شول چې د ګاونډي مغرض هیواد هدف یې پاکستان و. استخباراتو د ولسمشر غني د وژل کېدو پلان برابر کړی و. اجمل شینواري دا هم وویل چې د دغې اطلاع په اړه په غونډه کې کوم مستند سند وړاندې نه شو، خو وویل شول چې د ولسمشر غني ترڅنګ د حکومت د مشرتابه د یو شمېر غړو ژوند له خطر سره مخ دی. د مخکني امنیتي او دفاعي سکتور ویان په دې مرکه کې ولسمشر غني ترڅنګ د نورو لوړپوړو چارواکو او حکومت نه د باندې سیاستوال ټول تورن کړل چې د جمهوریت په سقوط کې خپله برخه ملامتي لرل. له دې سره نوموړي ټینګار درلود چې د جمهوریت سقوط په ورځ کورنیو چارو او د ملي دفاع وزیران او د ملي امنیت لوی رئیس د مازدیګر تر 5 بجو پورې په خپلو دفترونو کې ول. د دغه مخکني پوځي ویان په خبره لومړی ارګ په دې ورځ تخلیه ولسمشر له هیواده ووت او وروسته د امنیتي او دفاعي سکتور مشران خپل دفترونه پرېښودل. اجمل شینواري دا هم وویل چې د پوځ مشرتابه باید د نورو هیوادونو په شان له سیاسي پاشلتیا څخه وروسته د هیواد واګې په لاس کې نیولي او د سقوط مخنیوی یې کړی وای. هغه دا له وخته مخکې خبره وګڼل چې د سیستماتیک سقوط په اړه ارګ او امنیت شورا څخه پوځي چارواکو ته زنګونه ووهل شول او ویل شوي وه چې سیمې طالبانو ته پرېږدي. دغه پخواني افغان جنرال دا ومنل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې لوړپوړو کسان د فساد او بېعدالتۍ په اساس ټاکل کېدل او دغه ګمارنې د بدو پایلو سبب شول. اجمل عمر شینواري دا څرګندونې په داسې مهال کې کړي چې بې واکه شوی ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د یو ګاونډي هیواد اتباع له طالبانو سره یو ځای زما له وتو وروسته ارګ کې راپسې ګرځېدل او په اردو یې خبرې کولې او غوښتل یې چې ما پیدا او ووژني. طالبانو بیا رد کړه چې ګواکې کابل او ورک ته له ننوتو سره یې د ولسمشر غني او د هغه د نږدې کسانو د وژلو پلان درلود. ډېره مننه چې ویډیو م راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.